ډیرو عزتمنو مشرانو او د جلسې ټولو شرکاو، الحمدلله چې د موږ مشران د دین او د شعور خاوندان موږ ته د دین په رڼا کې تربیه راکوي. محترم مسلمانانو، یو قابلیت ده یو قبولیت ده. قابلیت په انسانانو کې د زده کړو په واسطه باندې راځي، په محنتونو او تکلیفونو باندې راځي. خدا چې دغه انسانان بیا د الله په نزد قبول کیږي په څه شي باندې، او د دوی په خدماتو کې الله اثر په څه پیدا کوي، د دې سره د الله تعالی نصرت په څه وجه شریکیږي، دا یو ځان ته خبره ده. چونکې اسلامي نظام د اسلام نمائندګي کوي، موږ د خپل ورونو ته خصوصا محصلینو ته او د دوی استادانو ته دا خیال فکر ورکوو چې موږ تاسو د نجات لار، د کامیابی لار، د مشکلاتو د حل لار، د موږ تاسو ستونزې نشي حل کولای، چې ترڅو د الله تعالی نصرت نه وي را سره، د الله تعالی رحمت شامل حال نه وي، موږ په یو قدم کې مخته نشو تلای. څومره په مختګ چې مو کړی، د ټولې دنیا په مقابل کې مو چې کړی موږ نه ده کړی، دا د الله تعالی په نصرت کې موږ سره دغه مقام ته رسېدلي یو. د الله په نصرت موږ دغه ویاړ ګټلی ده. نن افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخ دي، واقعات خبره ده، ځکه ډېر وخت کړېدلی دي. خو د دغه ټولو مشکلاتو نه د رایستلو حل الله په یو آیات مبارکه کې ذکر کوي چې مشکلاتو نه به په څه راوځي، او دا چې خلک د تنګسیاو شکایت کوي، د رزق د کمزوري شکایت کوي، د رزق اسباب په څه پیدا کیږي، الله په دغه یو آیات کې دغه راهنمایي موږ ته کوي. ومن یتق الله، څوک چې د الله نه وویریږي، د خدای پاک د حکم فرمانبردار شي، د الله تعالی په دین باندې عامل شي، بیا رب کریم دغه انسانانو سره د خپل رحم دا معامله کوي چې دغه انسانان د مشکلاتو نه راباسي، خدای پاک مخرج ورته پیدا کوي، او بیا رزق د هغه لوري نه ورکوي چې اچا په خیال او ګمان هم نه وي. خدا چې رب کریم د موږ سره نصرت کوي، په تقوا یې کوي. تقوا د څه شي نوم ده؟ د الله ویره. دا د الله ویره په څه شي پیدا کیږي؟ دا د انسان سره هلته پیدا کیږي چې په زړه کې اخلاص پیدا شي. نو یو حدیث مبارک بیانوم، هغه حدیث چې امام نووي رحمه الله وی د ټول دین خلاص دا یو حدیث ده. که په دا یو حدیث مبارک باندې عمل وشي نو په ټول دین باندې عمل ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای الدین النصیحه. قلنا لمن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. دین فقط و فقط د مبالغه په شکل دین فقط و فقط د اخلاص نوم ده. دا چې پیغمبر علیه السلام ویل چې دین فقط د اخلاص نوم ده، صحابه مبارکینو پوښتنه وکړه د چا سره اخلاص ده؟ حضرت پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي د الله تعالی سره اخلاص، د قرآن عظیم شان سره اخلاص، د رسول الله سره اخلاص، د ائمه سره اخلاص، او د عام مسلمانانو سره اخلاص. اول دین د اخلاص نوم د الله تعالی سره، که صرف د حدیث مبارک په دغه جمله عمل وشي نو هم په ټول دین باندې عمل ده. دغه یو جمله بس کافی ده. د الله تعالی سره اخلاص د څه شي عبارت ده؟ مختصر درته ذکر کوم. د الله تعالی سره اخلاص دا ده چې د رب کریم د ذات او صفاتو په متعلق ته هغه عقیده ولري چې د کومې عقیدې بیان موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی، د ده د هدایاتو موافق، د ده د ارشاداتو موافق، د ده د ذات او د ده د صفاتو په شان کې عقیده ولري، او ورسره د شرک نه
که شرک فی ذات ده، که شرک فی صفات ده، که شرک فی الافعال ده، که شرک فی تشریع ده، د ټولو اقسامو د شرک نه ځان وساتې. ورسره اخلاص دی الله تعالی سره دا ده چې د رب کریم ټول اوامر چې موږ ته د چې امرونه کړي په اختیار او په مینه په هغو باندې عمل وکړي. او اخلاص دی الله تعالی سره دا ده چې د څومره شیانو نه موږ منې کړي یو د هغو شیانو نه په خپل اختیار د بل په زور نه، په خپل اختیار او په خپل محبت